د پاکستان یو عسکري وفد افغانستان ته په دوره تلو او دغه د لپاره ټولې تیاری مکمل شوه وي. په افغانستان کې چې د پاکستان کومه سفارتخانه ده دغه د طرفه یو لیټر هم لیکل شوی او په هغه کې دغه دورې په حواله سره ټول تفصیل موجود وو چې دغه دوره به کمزې تکيږي. د کابل نه علاوه دوی با کندهار تمزي د چا سره به ملاقاتونه کوي. په دغه دورې محل به په کومو خبرو باندې خبرې کیږي. خو چې کله د دورې وخت را ورسېدو نو په دغه محل دغه دوره ختم کړې شو. دغه دوره ولی ختم شوې ده په دې حواله سره تاسو ته ویم او په دغه دوره کې څه خبرې کېدونکې وي او د چا سره ملاقات کېدونکې وو. په دې تاسو را په نننې ویډیو کې خبرې اترې کوم. زه ذاکر الله یم او تاسو پښتو ډیجیټل ګورئ. دغه دوره افغانستان ته د پاکستان عسکري یعنی فوزي مشرانو کوله او دوی با کابل کې د طالبانو د مشرانو سره ملاویدل او دغه نه بعد به دوی تلل په کندهار کې بعد د مولوی شیراخون سره د دوی ملاقات کېدو. مولوی شیراخون په کندهار کې یو طرف ته گورنر دی نو بل طرف ته هغه د افغان انټيليجنس یو اهم غړی هم دی. دوی سره په دغه ملاقات کې د تحریک طالبان پاکستان په حواله سره خبرې کېدي چې په افغانستان کې هغه ته کم ځایونه ورغلل شوې دي یا کمی ټکانې لري یا هلته دغه کوم موجود دي د هغه د لری کولو ختمولو د پاره په دغه معاملې باندې خبرې کېدي او دغه مسله او دغه ستونزې د حل کوشش کېدو. اوراب هغه وخت منسوخ شو کله چې د تیر زیارت او جمعې په منځنۍ شپه باندې په پکتیا باندې پاکستانی جهازونو ډرون حمله وکړه او هلته د کلدم تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه پنهخ کړل. ویل کېږي چې دغه ډرون حملو کې 15 د تحریک طالبان پاکستان کسان وژل شوی دي خو بل طرف ته هم ویل کېږي چې نه په دغه کې 9 کسان وژل شوی دي. دغه ډرون حمله په خله نه پاکستان کړی دی او نه افغان حکومت په دې حواله سره سویل دي. کو کدي چې د دین وړاندې د مارچ په میاشت کې هم پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم کلدم جماعت دی د غې پټ ځایونه په نخکړی او په غې کې مرګ جوړ لاغوي ته اړولې وا خو پاکستان په دې باندې چپ پاتې شوی او سینه ویلي. کله چې د افغان طالبانو په دې باندې خپل رد عمل ښکارا کړو او ویل چې پاکستان په افغانستان کې هوایي یا فضائي حمله کړې دي نو دغه نه بعد پاکستان مجبور شو او خپل موقف مخ په وړاندې راوړو او ظاهر کړو. ویل دوی په افغانستان کې تحریک طالبان چې کوم پټ ځایونه دي هغه په نخکړی دي. د پاکستان دغه پالیسی را روانه ده چې هغه په افغانستان کې ډرون حمله کوي خو دغه په کلو توګه باندې اظهار نه کوي یا خلکو ته نصر غندي چې هغه د حمله کړې دي. او بل طرف ته افغان طالبان هم د ځلې په دې باندې خاموش پاتې شوی دي. ځنې پوهان وایي چې دغه خاموشي یا چپ پاتې کېدو وجه دا ده چې په افغانستان کې کم خلک دي هغه بیا دا سوال پورته کولای شي چې مونږ څنګه یو آزاد ملک یو چې د بهر نه پاکستان راځي او زموږ په ملک کې دلته فضائي حمله کوي هوایي حمله کوي او ډرون کوي نو مونږ څنګه آزاد ملک پاتې کېدی شو. د وجنه دازل نو د وجنه دازل افغان حکومت هم په دې باندې خاموش پاتې شوی دی او طالبانو نه دی ویلي چې د پاکستان لخوا ډرون یا فضائي حمله شوی دی. د سره موږ به دا هم وایو چې په پټه توګه باندې هغوی پاکستان ته احتجاج کړی دی او دغه احتجاج یو برخه ده هم ده چې هغوی چې کوم دغه دوره کې دونکو وا د پاکستان فوزي عسکري قیادت افغانستان ته تللو هلته د اعلی چارواکو سره طالبانو ملاویدل او د کلدم تحریک طالبان پاکستان په حواله سره دغه ستونزې سهل راو بسلو نو هغه منسوخ کړي شو هغه ونه کړي شو. بل طرف ته زرايده هم وایي چې دغه د موسم په وجه باندې منسوخ شوی دا یا چې تل کوم موسم ډیر زیات خراب دی بارانونه دي سیلابونه دي نو دغه په وجه باندې دغه دوره وزندول شو. بعضی په هان دغه خبره رد کوي او وایي چې نه چې کم د زیارت او د جمعې په منځنۍ شپه باندې په پکتیا باندې پاکستانی جازونو هلته د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه په نخکړی دي نو دغه په وجه باندې دغه دوره منسوخ شوه ده. د سره زبتا ست ده هم وایم چې د وړاندې په 13 مارچ باندې پاکستان چې کومه حکمت عملی خپل کړي وا او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی پټ ځایونه په نخکړی او په غي باندې خاموشه پاتې شوی وو نو دغه
پالیسی دوی دا ځل هم مخه تر وړه دا او هغه په کلاو ډول باندې دا نه وایي چې هغه افغانستان کې د افغانستان په خوره باندې د پاکستانی جاسوسونو په ذریعہ بمباری کړې ده. بغه وجه دا ده څنګه چې وړاندې ماته ستوي چې پاکستان دغه پالیسی را روانه کړې ده چې هغه په چپه خله باندې په افغانستان کې د نننه دغه حمله کوي. نو کچري د افغان حکومت د دې سره په دې باندې راضي وي نو بیا شاید چې دغه دوره به نه کینسل کېدا یا نه به ځنډول کېدا بلکې د احتجاج په توګه باندې طالبانو دغه دوره زندولې ده او پاکستان حکومت یا پاکستانی عسکري چارواکي منع کړی دي چې هغه پاکستان ته راشي. دغه مهمه دوره په داسې وخت کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر زیات تاوتریخواله دي او تاوتریخواله دي چې دوی په یو بل باندې الزامونه لګولې دي. لکه د پاکستان فوز ویان خپل پریس کانفرنس کې ویلو چې افغانستان کې د تحریک طالبان ټکانې دی او د غیزه نو ورته سہولت ملاويږي او پاکستان ته راځي او دلته ترخګری خوري د غیب جواب کې افغان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي چې نه داسې بالکل نه ده بلکې داعش چې کوم دی د غیب پټ ځایونه په پاکستان کې دی او د غیزه نه په افغانستان کې ترخګری یا کومه بد پیښې چې داعش په افغانستان کې کوي نو د غینا نو د هغه پټ ځایونه د پاکستان نه دی او د پاکستان نه راځي او دلته داعش کاروایان کوي یا دغه ترخګری خوري. نو دغه یو بل باندې تورونه لګیدل او د یو بل د تورونو رد کېدل دغه سلسله روانه و. په دغه وخت کې دغه دوره کې دا ډیره زیاته مهمه و ځکه چې یو طرف ته دوی په یو بل باندې دوی تورونه لګي نو بل طرف ته دوی یو بل سره خبره هم کوي نو خبره د ستونزو د حل لپاره کوي. نو دا ډیره مهمه او غټ پرمختګ وو د دوړو هیوادونو ترمنځ چې په یو بل باندې اعتماد وکي یو بل باور ورکي کومه پورې خبرې نه کیږي او صرف بیانونه کیږي په میډیا باندې نو تاغه پورې د خبرو حل نشي راوته.